نن غواړو په یوې داسې موضوع خبرې وکړو چې زموږ د ټولو د راتلونکي لپاره حیاتي ده. آیا فټنس واقعاً زموږ عمر زیاتولی شي؟ کله چې موږ د فټنس خبره کوو، ډېری خلک یوازې د ځوانۍ او ښکلا په اړه فکر کوي. خو ساینسي حقیقت دا دی چې فټنس ستاسو د ژوند د کیفیت او اوږدوالي تر ټولو لوی ضامن دی. کله چې تاسو په منظم ډول تمرین کوئ، ستاسو د بدن حجرې بیا ځوانې کیږي او ستاسو د زړه او رګونو سیسټم پیاوړی کیږي. دا کار نه یوازې ستاسو عمر اوږدوي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې ستاسو د ژوند کیفیت لوړوي. راځئ په دې فکر وکړو چې موږ په 50 یا 60 کلنۍ کې څنګه ژوند غواړو. آیا غواړو د نورو په مرسته وګرځو، که غواړو په خپلو پښو د ژوند له خوښیو خوند واخیستل شي؟ فټنس تاسو ته دا ځواک درکوي چې په زوړوالي کې هم خپلواک اوسئ. کله چې تاسو وزن پورته کوئ، ستاسو هډوکي قوي کیږي او د عضلاتو د کمزورتیا مخه نیول کیږي. دا هغه څه دي چې ساینس ورته د سالم زوړوالي راز وایي. زموږ په ټولنه کې ډېری وخت فکر کیږي چې له یو ټاکلي عمر وروسته باید تمرین بند شي، خو حقیقت برعکس دی. څومره چې زموږ عمر زیاتیږي، هغومره زموږ بدن منظم حرکت او تمرین ته اړتیا لري. فټنس یوازې د وزن کمول نه دی، دا ستاسو د داخلي اعضاو لکه زړه، سږو او دماغ ساتنه ده. موږ دلته په خپله پاڼه کې غواړو تاسو ته دا ساینسي لارې وښیو چې څنګه په طبیعي ډول د یو اوږد او روغ ژوند خاوندان شئ. که تاسو غواړئ خپل راتلونکی روښانه او صحیح وساتئ، نو له موږ سره پاتې شئ. زموږ معلومات یوازې د ساینسي تجربو پر بنسټ دي، تر څو تاسو ته رښتینې لاره وښیو. که دا معلومات درته ګټور، ویډیو لایک کړئ او زموږ پاڼه تعقیب کړئ. په کمنټ کې راته ووایئ ستاسو په نظر د یو روغ او اوږد ژوند لپاره تر ټولو مهم شی څه دی. مننه چې زموږ سره یاست.